محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. دا وسایات چې ما تلاوت کی د سورة بقره د 240 آیات چې موږ شروع کړه تر 242 آیات پورې دا درې آیات. دا اول آیات چې دی چې دا والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا، په دې کې 15 نمبر حکم د ابواب البرزه چراونه سیدل ته بیانېږي. هغه حکم اگر چې اوس په حال نسته منسوخه شوی دی، خو 15 نمبر دی دا د هغه وخت بیان دی چې د اسلام سرو د میراث آیاتونه لا نه و نازل شوي. ترجمه به زه درته ووایم، بیا به وروسته پوره تفصیل درته وکړم. اول الله عز وجل داسې فرمایي والذین هغه کسان یتوفون چې دوی وفات کړه کېږي منکم ستاسې څخه مړه کېږي، ویذرون او دوی پرېږدي ازواجا کوروالی وي. د ده مرګ رانږدې دی، زکندان یې دی، تر شا یوه کوروالی یا دوې کوروالی وي، د مثال په طور پرېږدي. نو د هغو دپاره څنګه حکم دی؟ دلته تقدیر ورسره راځي فلیوصو وصیتا، نو دوی دې وصیت کوي. دا وصیتان یا مفعول مطلق دی، معنا هغه فعل حذف شوی دی. دوی دې وصیت کوي، وصیتا وصیت کول لازواجهم دپاره د خپلو کوروالاو. دا وصیت چې کوي متاعا د ګټې رسولو، د منفعت اخیستلو، الى الحول تر کاله پورې. خو دا ګټه ده، سړی د یو چا پر کور ناست دی، خوري و اغوندي و څښي عدالت یې بېجېږي، هېڅ د خلکو پر چا مول حساب کتاب نه مني. دوی به دغه وصیت کوي د خپلو قریبانو ته، اولادو ته، چې زما دغه کوروالی وي چې تر کاله پورې زما د اوس چې زما ساه وختله، بیا چې پوره کال راځي تر هغه وخته پورې د دوی دغه ډوډۍ او د دوی جامه، د دوی بودباش دا بدل ته یې تاسې بیا زما د ماله ورکوئ. نو پخوا په صدر اسلام کې خو د میراث برخې نه وه معلومې. دا سړی چې مړ شوی وای د ده مالګر د ده د اولادو و، نور قریبان لکه پلار، مور، بل قریب ماینه دغو ته به دې که وصیت کړی وی چې دغو له شی ورکول کېدي، که جنوی کړی نه ورکول کېدی. نو دا د هغه وخت حکم دی، غیر اخراج، بې له ایستلو څخه د کوره چې بیا پسې اخلي نه باسې، بیا نه چې ځه ولاړه سه بالا فراره چې ځې موږ دې نس ساتلی، یا هغه به نه. فإن خرجنه که چیرې دوی ووتلې دا ښځې په خپله څه وخت، معنا په دغه چې کال مو د خو د شریعت ورله راورکړه، پر دغه وصیت لازم شو، دغه وصیت ورته وکړي. خو دوی در کال در پرې کېدو د مخه بالا پلو پروژه کوي، بس ته بالا صبر نسم کولی، زه ځم خپله ولاړې. فلا جناح ګناه نسته علیکم پر تاسې باندې، ای د کور خاوندانو، دا د دې د میړه و قریبانو ته وایي، پر تاسې ګناه نسته په کم کار کې، فیما په هغه کار کې فعلن چې دوی نو وس کوي فی انفسهن په خپلو ځانو کې من معروف د قانون مطابق کار چې کوي. د مخه خو چې دا دلته و خو دې به حداد کاوه، معنا ترک زیانت بیا کاوه، د بل چا سره د مرکې و د مړوشۍ و د واده باس نسو کولی. اوس چې دا خپل پر سر ولاړله، هغه د یو څه عمر یې دلې تېر کړی د هغه د مشروع عده چې هغه 4 میاشتې 10 شپې ده، هغه یې تېره کړې ده. که ووتله بالا ته په دې نه یې ګناهکاره چې اوس نو نفقه ولې نه پسې ورکوې، بابا نفقه خو بیا دلې غوښتی، کسوت خو بیا دلې غوښتی، جامه چې دا دلې وای، نو چې ولاړله ستا یې ګناه نه ده په غاړه. او نه په هغه کې ته
سوله کېږي چې دا اوس ولې ځان جوړوي بارانه خود به جوړي خو بل میړه ته به ځان سموي یو څوک پر ځان راجلبوي یا د مثال په توګه چې مرکه ورته وشي په خپل ځان اخته د سنگار کې د مخه پر دې باندې ترکي زینت لازم اوس هغه ترکي زینت نه کوي بلکې زینت کوي د مخه چا سره مرکه د مثال په توګه دغه استازي لیږل را لیږل چې څنګه سو یا څنګه دا نه سو کولای وسه کولای دغه من معروف دي من معروف د هغه مشروع قانوني طریقې څخه هغه ته نه ګناکاره چې ولکې ستاده د افاپ څخه تا کال ورته ټاکلی دا د مخه ووتل اوس دغه آیات کریمه چې دی دلته پر دوه مسولو باندې مشتمل سو یو دغه دی چې پر ازواج باندې د مړونو یادوم چې مرګ وخت رانږدې دی پر دوی وصیت واجب سو ولې وصیتن د مفعول مطلق د فلیوسو د فار هغه د امر څخه د چې دی وصیت خامخا وکي د خپل کوروالاو د پاره او هغه وصیت تشریح وکړه چې متاعا الى الحول دغه وصیت چې هغه به منفعت اخیستل وي د دې شي ګټه اخیستل وي د دې کور څخه د خوراک او د جامې د لاري د بودو باش د لاري تر کاله پورې هیڅوک نه سورته ولې چې تاسو دا یو حکم دغه الى الحول در کاله پورې دغه هغه عیدیت په جاهلیت کې دغه رقم د احادیث کې راځي چې د نبی علی السلام جل نور راغلی د مشرکانو په وخت کې چې بو به شدي چې میړه مرسي یو کال به دا په دا کور کې ناست او پر دې میړه به غم کاوه کال چې بکیر سو بار به نو د وشو په چر واخته تر سر به داسې واړه ول ولوسنه معنا دا غم څخه خلاص اسولم بار به نو جڅ چل کاوه بیا به نو د بل میړه تلاش کاوه خپل زینت کولای شو شایسته کالی اغوستلای شو د اسلام دین چرالي د اسلام دین عمر د واره پر هغه رقم دغه خبره تایید کړ چې عیدت درکالي نو په دې آیات کې به خبرې راځي یو وصیت د میړه د پاره چې دا لازم دي چې ماینه ته بده وصیت کوي او بل دغه عیدت کاله پورې دا چې تاسو د تصدیق کړه دا خبره چې په دې کې دا دوه حکم دي بل آیات کریمه چې دی الته یوسل اتایم نمبر آیات چې زیات وروشه دا مسله به بر تحقیق سما د طالبان زدک كتب فرز كرسوي دي عليكم فرتسي إذا وقت حاضر حاضر أحدكم يوتسس الموت ومرق ورتراس لك ألف يتوفون جوابات كركيج دلتي بيقول مرق ورتراس كم خبر إن ترك خيرا كدبر شاو مال بربرز تشدي الوصية للوالدين والأقربين وصیت د خپل مور پلار لپاره او د نور قربانو لپاره بالمعروف فنیکه طریقه تکده وصیت نه وکړي مال ګرځي د چاو د وړي د اولاد کې ورکول کېدی نه ماینه وړای سونه بیا پلار وړای سونه بل دای به ګناکارو چې وصیت کې ولې پریښه په دغه آیات کې د وصیت مور پلار لپاره واجب لیکل شوی دی او بل دغه آیات چې دا اوس موږ وایو د په ترجمه کې په اخته وصیت ماینه لپاره ولیکل شو چې وصیت به ماینه ته کې دا ګرځي دوړ هغه وختونه چې د میراث آیاتونه نه نازل شوی دغه دوړ په بل آیات منسوخه شوی هغه په سورۃ النساء راوړو زی به دروشه د سورۃ النساء ولسم نمبر آیات یوصیکم الله فی اولادکم یوصی وصیتکم متست الله علی پاک فی اولادکم سس په اولادو کې للذکر مثل حظ الانثیین چې د نر د پاره برخه ده په مثال د دوه شوزو لکه دوه شوزي چې څونه برخه وړي دی مغون وړي ابرنه دغه حکم شرع روان دي د پلار حکم پکې کې راځي په دغه کې فین لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث د مور د پاره درېمه د فین کان له اخوه فلامه السدس دا په ځا پرغه ولسم آیات کې سراس الته بیا د ماینی او د مېړه تر منځ میراث دي خو دغه یو ولسم او د ولسم آیاتونه د سره کې وس چا نه پیدا کړي طالب ته بیا بل وخت ودا کې دا جزدا کې چې دغه د سورۃ النساء یو ولسم نمبر آیات دغه چې نازل شول هغه دوار آیاتونه منسوخ شول نو هغه آیاتونه دغه په قران کریم کې لیکلي دي المنص پروادي په ختم کې به مجبور وای به پتراو کې مګر په حکم یې څوک وس عمل کولای شي چې کتابونه فرض چې وسات په مور پلار تک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مشهور حدیث دی ولئن الله اعطى لكل ذي حق حقه بشک الله پاک هر حقدار خپل حق دادی ورکه هغه آیاتونه د سورۃ النساء چې نازل شول هغه د دلونو حق پکې بیان شو د زامنو دا بیان شو د مور د پلار دا بیان شو د میړه چې میراث ماینه څوړي هغه بیان شو میراث چې ماینه چې بعد میړه چې میراث شو هغه بیان شو دا چې نازل شو پیغمبر الله پاک او هر حقدار خپل حق ورسوه الا لا وصیه لوارث خبردار بیا د وارث لپاره وصیت نشته وارث دغه باندې چې تاسو میراث وړي او ته به د برخه ټاکي چې ما در مرګ وسته بز ما د مال د درې مڅده ته دونه ورکه یو زی پروګرام دی هغه ته به دونه ورکه یا بابا پروګرام دی هغه ته به دونه ورکه د مثال په تور کوروالا پروګرام دغه ته به دونه د دخله ور خپل کړی بس
الله ما برخې وټاکلې ته حق نه پکې لري. نو دغه آیات د 108 د سورة بقره او دغه آیات چې اوس موږ وایو چې دا تقریبا 240 آیات د چا د سورة بقره د دې دواړو دغه حکم چې دا وصیت د مور پلار دپاره واجبوي په 108 کې او هلته د معنې دپاره واجبوي دا په چا منسوخه شوه؟ هغه د سورة النساء په 11 آیات منسوخه دي. نو په دغه خاطر د پوره علماو دپاره د ضرورت دی د مؤمنانو د مسلمانانو کنه دغه خلک به درته راسي درته وایي چې دغه وصیت فرض دی دغه د قرآن کریم آیات چې سړي ته احکام نه وي معلومه ما قبل څه پکې اوس منکر کېږي چې دا زه نه منم نو د قرآن چې منکر شي خو کافر یم. نو خو دا ورته وایي چې دا حکم و په هغه وخت کې صحیح و مګر خو بیا یې الله پاک دغه حکم منسوخه کړی دی تلاوت یې پاتې دی تلاوت یې کول کېږي. نو دغه آیات چې پخوا تېر شوي دي 108 بل دغه دا دواړه د وصیت په باره کې نسخه ما په کوم آیات تر وشل هغه د سورة النساء په 11 د وصیت په باره کې بیرته به اوس خپلې ترجمې ته راسو. نو الله عز وجل وایي چې دا به دوی کوي دا وصیت د خپلو کوروالاو دپاره د خپلو مینوګانو دپاره چې دوی یې پرېږدي متاعا ګټه رسول الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج چې ایستل به نه تر کاله. بل حکم خو په دې کې د عیدې دغه پروت چې ما دا یو کال عده به دې دلته تېروله د اسلام په اول سر کې دغه یو کال عده بیا په چا باندې منسوخه شوه. دا به د سورة بقره 240 آیات دلته به الله پاک څنګه فرمایي والذین هغه کسان یتوفون چې دوی وفات شي منکم ستاسو څخه مړه شي ویذرون دوی پرېږدي ازواجا کوروالاوي دا کوروالاوي به څنګه عده تېروي یتربصن دوی به ځنډ کوي انتظار به کوي نکاح به نه کوي زینت به نه کوي بانفسهن په خپلو ځانو 4 اشهر و 10 څلور میاشتې ولس شوې. په دغه آیات به د دغه اوس آیات کریمه چې موږ وایو دغه د الی الحول ځای په منسوخه شو چې تر کاله پورې عده نشته. نو دا آیات ګوره دلته دوه جزه پیدا کړه دا اوس چې موږ وایو اوس ام د معنی دپاره وصیت دا یې منسوخه شوی دی په 11 نمبر آیات سورة النساء ام دغه چې د ښځې عده چې میړه یې مړ شي بله به در کاله دا ناست دی دا یې منسوخه شوی دی په چا سره په هغه آیات سره دا 240 چې دی چې الله پاک ول 4 میاشتې ولس شپې کې حمل نو کې حملو هغه بل ټوټه وسر ملګری ده و اولات الاحمال یغضان حملهن دا رقم آیت کریمه مش په سورة طلاق کې راځي چې د حمل خوندانی به چې حمل جدي تر هغه وخت پورې د دوی عده ده. نو ګوره حمل والات حمل سول چې حمل نه لري هغه 4 میاشتې بلس پیسو دغه د کال عده منسوخه سول. نو یو دغه آیات چې اوس وایي بل هغه آیات چې مولته ویلي دي یو صلاتایم دا دواړه منسوخه دي ام د چا په باره کې ام د وصیت په باره کې منسوخه سول دا دواړه او د عده په باره کې دغه آیات چې د یو کال قدر دی دا منسوخه سو په هغه آیات باندې چې 4 میاشتې ولس شوې ده. ترجمه خبر ته راوایم والذین هغه کسان یتوفون چې دوی وفات شي منکم ستاسو څخه مؤمنانو ته خطاب دی ویذرون او دوی پرېږدي ازواجا کوروالاوي وصیتا د دوی به وصیت کوي وصیت کول لازواجهم خپلو کوروالاو لره څنګه وصیت متاعا د منفعت اخیستلو د ګټې اخیستلو الی الحول تر کاله څنګه به غیر اخراج استل به نه د کوره به نه باسي چې ځا ولاړس ته به نه باسي فإن خرجنا کدی خپل وکي فلا جناح گناه نست علیکم پرتسبات نه ګناکار فيما فاغ کارو کې فعلنا چې دی فعل کوي په انفسهن په خپل ځانو کې په خپل ځانو چې دی کوم فعل کوي ته نه په ګناکار دی د ځان فعل نو چې شي مال سنگار کوي نو کوي خلاړ عادت ساده کوره ووتل بل مېړه سره رابطه نه سي من معروف دا معروف مشروع طریقې دای چې زنات لاس اچي وایستا راسه حق نه لري. والله عزیز حکیم الله عز وجل عزیز غالب دی. غالب معنا برلاسی دی خپل احکام چې څنګه کوي هغه څه کوي د مخه دغه حکم د مثال پته هغه دی بل وخت به منسوخه کړی دی ستکړی حکیم الله عز وجل ذی حکمت دی حکمت لري الله عز وجل په ارشی کې پټ راز لري دغه رازونه الله ته معلومیږي چې د یو وخت پورې یو حکم به هغه منسوخه کوي چې وسنه د بل حکم پر ځای ورو درو بنده په دې رازو باندې گای پوسی گای نشي په خو الله عز وجل خامخا په حکمت لري رازدان دی. د حکیم معنا رازدان راز هغه دی چې یو پټ خبره په ځای کې فائدہ پرتای هغه انسان گای ورسیږي گای نه ورسیږي خو علاوه خامخا د پیدا څخه خالی نه ده د احکام چې تستوي. نو تر دغه ځای پورې د دې آیت کریمه هغه مسله چې پکې کې و او هغه حکم چې وس منسوخ شوی دی دا کېدای شي تاسو د کړی او دغه دوه منسوخ آیاتونه سم او ګټه ماده ته وشو چې او غریب دغه پس دا بل آیت کریمه ترازو دلته فرمایي الله پاک وللمطلقات متاع بالمعروف دغه مطلقې چې دی وسو دانې تیرې سولې څلور مطلقې تیرې سوي دي. نو یو هغه مطلقه موږ درته ویلو چې د دې سره جماع نه وای سوي قبل الجماع قبل المسس اول واري امر وای ټاکل سوي
باره میړه طلاق ورله ورکړی د هغې حکم ستاسې په یاد دی چې د هغې دپاره متعه واجبه وه بل شی نه هیڅ. بله هغه وه چې د مثال په طور د دې دپاره ولور ټاکل سوی وای مګر میړه یې لاس نه وروړی تر دخول د مخه یې طلاقه کړ، د هغې دپاره بیا څه شي واجب و؟ نیمه ولور. یو هغې چې ول دا یې عفه کوي، دا داسې چې دا ماجواره که راوړې دلته داسې دا 2 آیاته ذکر سوي وو. بله هغه ښځه وه چې د هغې سره میړه همبستري کړی وای، در همبسترۍ وروسته یې طلاق ورکړی وای، وروسته نو باره بیا 2 رقمه وه، یا بیا ولور ټاکل سوی و یا بیا نه و ټاکل سوی. که ولور نه و ټاکل سوی د هغې دپاره پوره مهر مثل لازم. که ولور ټاکل سوی و د هغې دپاره هغه مسما مهر چې په نکاح کې ذکر سوی و هغه ټوله ورته واجب و. اوس نو چې دغه تاسې زده کړې متعه چې ده هغه جامع هغه خو د هغه یوې دپاره واجب وي. نو دغه متاعون چې دلته زه وایم چې وللمطلقات د مطلقاتو ښځو دپاره متاعون متاع دي، د دې یوه ترجمه دغه ده چې د دې متاع څخه مراد عامه فایده واخلي. عامه فایده چې واخلي دا 4 سره تر لاندې شوي. د مطلقاتو ښځو دپاره چې طلاق سوي د ګردو دپاره متاعون ګټه رسول دي. یوې ته په څه شي ګټه ورسوي؟ په هغه متعه باندې چې ورکوي چې د هغې دپاره متعه واجبه و هغه 3 جامع. د دې بلې دپاره چې دوی په څه شي واجب و؟ نصف ولور واجب ولر. د هغه بلې دپاره نور دوی چې دخول په سوي و د هغو دپاره بیا چې د یوې دپاره مهر مثل واجب و د بلې دپاره ولور مسما واجب و. دغه 4 سره تر متاعون لاندې کېږي. نو وللمطلقات مطلقاتو ښځو لره متاعون ګټه رسولي پر خپلو بابو چې ذکر سوي دي. د یوې دپاره کفرې واجب د بلې دپاره نیمه ولور واجب د نور دپاره پوره ولور یا پوره مهر مثل واجب. دا ګرده په متاع کې سره راله عامه معنا د متاع واخیسته سوله. کېدای ستاسې خبرې ته متوجه یاست. نو مطلقاتو ښځو ته دا چې مخکې تېرې سوي دي باره اوس طلاق بحثونه که سره خلاصېږي پر دغه ځای باندې په پای کې الله دا دوی بېرته ګرده راګرځي ستا مخکې یې پېښي چې د ګردو طلاق شوو ښځو دپاره دا 4 قسمه چې وې متاعون ګټه رسول دي. کمه ګټه هر یوې خپله ګټه معلومه بالمعروف د قانون مطابق. قانون یوه دغه ځای ته اشاره وکړه چې نو قانون خو تاسې مخکې په تفصیل هر ویلی دي چې دا جامع وې د یوې دپاره ولور یې کله درلود؟ فقط هغه غټ پوړنی و کوچنی پوړنی و لوی کمیس و ده. یا د بلې دپاره نیمه د چا و د ولورو چا په عقد کې ذکر سوي و. هغه نورې دوې چې بیا وې چې جماع یې ورسره سوي وې چا پوره مهر مثل وړي چې ولور یې نه وی ذکر سوی، چا پوره مهر مسما وړي چې ولور یې په عقد کې ذکر سوی. دا بالمعروف معنا قانون د قانون مطابق قانون د ګرد یو رقم و جلا په دغه سړی پوه کړي چې متاع ګټه رسول خو در باندې لازم دي. طلاق ښځې به خامخا ګټه ورسوي بالمعروف د قانون مطابق چې د هر یوې قانون جاري په آیاتو کې ویلی دي. بله ترجمه یې دا ده چې وللمطلقات متاعون د مطلقاتو دپاره چې دی متاع دی بالمعروف. سم دم دا لباس ځینې واخله چې مخکې پخوا ذکر سوی و چې هغه لوی پوړنی و هغه کوچنی پوړنی و دا کمیس دا چې واخلي. بیا نو مطلقاتو لره متاع دی بالمعروف د قانون مطابق چې یو ځای واجبه نور ځایو کې مستحبه ده. هغه د واجب ځای هغه دی چې هغه ښځه قبل الدخول طلاقه سي ولور یې نه ټاکل سوی په هغه ځای کې واجب و د هغه 3 جامې ورکول کېږي بله یې ورپلانه ورکول کېده. په دې نورو ځایو کې چې یا نیمه ولور ورکول کېږي یا پوره ولور مسما وړي یا هغه مهر مثل ګرده پوره وړي هغه نورې 3 قسم مطلقې چې دي د هغو دپاره هم دغه جامې خو تا د متاع څخه اخیستې دغه جامې مستحبې دي واجبې نه دي. دا دوم تفسیر د متاع کړی سوی دی. دریم تفسیر د دې دا دی چې د متاع څخه سره نفقه واخلي جامه مزنی اخل هغه ولور هغه شان مزنی د متاع څخه ډوډۍ خوراکه واخله. خوراکه د مطلقاتو دپاره ده. هغه نو د کومو مطلقاتو دپاره ده؟ الله پاک بیا وایي بالمعروف په مشروعه طریقه. هغه مطلقه چې عده لري د هغې نفقه پر میړه باندې واجبه ده ورلرو کېږي. مطلقه هغه متوفی عنها زوجها په ګډه نه کوي. هغه میړه یې مړ دی خو هغه د هغه خپل نفقه نه لري خو خپل میراث برخه لري. یا مطلقه ښځه چې ده مطلقو دپاره چې دی متاع نفقه سته نفقه به خامخا ورلرو کوي سره کم به ورکوي بالمعروف مشروعه طریقه. نو مشروعه طریقه دا ده چې هغه مطلقه چې عده لري بس نفقه یې د میړه په مال کې ده. او که چیرې دې عده نه درلود هغه کومه ښځه و که ستاسې په یاد چې هغه قبل الدخول یې میړه طلاقه کې کله یې عده درلود هغې خو عده نه درلوده نفقه یې هم نشته په میړه باندې. نو معروف په هر صورت قانون ته اشاره سوله. د متاع درې ترجمې سوه. د متاع اوله معنا عام اوس مطلق ګټه د مطلقاتو دپاره واجبه د میړه به ورسوي بالمعروف پر هغه طریقه چا تقسیم اوس چاته جامه چاته نسب ولور چاته ټوله ولور چاته ټوله هغه ولور مهر مثل. یا د متاع څخه مراد چې دومره ترجمه واخلي جوړې اخلي هغه لباس اخلي ځینې لباس که واخلي بیا بالمعروف دغه معنا چې د یوې دپاره واجب د دې نورو ګردو مطلقو دپاره چې میړه یې طلاقي ورته مستحب ده ښه کار دی چې وارې کړي. دا نورو درو دپاره مستحب ولې ده خو چا نیمه ولور وړی دي څه کوي جامه چې غواړي چا پوره ولور وړی دي چا هغه مهر مثل پوره وړی دي. نو خود چې ته جامه ورسره کړې دا دغسې یو ثوابي کار دی مستحب دی وارې که نه او د یوې دپاره نو باره دا جامه واجبه وه.
او که د متاع څخه په دې کې ته نفقه او رزق واخلې بیا نو بالمعروف دا معنا چې خو د هغو مطلقو دپاره نفقه سته چې هغه وروسته عده لري چې عده نه لري لکه قبل دخول طلاق چې ورله ورکړې هغه بس خلاصه ده ولې نه عده تېروي نو نفقه څه کوي چې ورله ورکوي نو دغه ځای نه کوي ګران شو ترجمه بیا زه درته وکړم اسانه درې سره ترجمې په ذهن کې راځي وللمطلقات دغه طلاق کړه شوو ښځو لره متاع ګټه رسول یا مطلق ګټه پر هغه تفسیرو باندې متاع ګټه رسول هغه جامه یا متاع ګټه رسول دا نفقه بالمعروف د قانون مطابق قوانین د تا په تفصیل ویلي تېر شوي دي علاوه د په یاد حقا دا ثابته ده على المتقین پر متقیانو څوک چې متقي دي متقي څوک دي دا مؤمنان ګرده متقیان دي هو تقوا درجه لري ته به او دا دې بیا څه چمپه وکړي ګرده مؤمنان دي متقیان کړه متقي دا د شرک څخه ځان ساتلی د کفر هغه دي ځان ساتلی دی مؤمن دی کلمه وایي موحد دی دا چې په ګناهو کې ولاړ دی نو دا بیا دغه ښې درجه متقي نه دی نفس تقوا یې ادا کړې کېدای په خبره پوهېږي لکه یو ځای چې د نجاساتو څای د نجاساتو څه چې دا راوتلي خلک دې نه دي په کښې کې ځینې خارج دي دغو ګرده ته خلک پاک وایي اگر چې د کپړو به نه پر کې یو به اوس دستیا اغوستي دا بل به اوتد پکې رسوي پر بل به میاشت کې رسوي خو کالي یې پاک دي نو په پاکوالي کې فرق سره شته شرک ګواکې د نجاساتو څه دی کفر د نجاساتو څه دی نو مؤمنان ګرده متقاعد په دغه معنا چې ځان یې ځینې ساتلی دي نو الله پاک وایي حقا دا ثابته ده دغه حکم چې وسوسو علی المتقین پر مؤمنانو باندې چې مؤمن ځان ته وایي دغه احکام به مني د مطلقاتو دغه متعه به ورله ورکوي په دا درې سره معنا اره معنا چې دا هغه ځینې اخیستلی سي دا پر دوی باندې ثابته ده ورکوي بیا کذلک یبین الله نو مولا احکام خو اوس خلاصېږي الله عز وجل کذلک پر دغه رقم یبینو بیانوي الله الله پاک لکم ستاسې دپاره آیات یې خپل آیاتونه علاوه لکه دا وه چې مورېدله ټکۍ په ټکۍ دا قوانین را روان وه زموږ خلک په دا قرآن شریف چې دی تاسې ګورئ داسې د بزرګۍ شی بولي لکه هغه د یو زیارت ډبره نه یې ګاګا راواخلي په ځان پسې وموږ تبرک به کوي یا لکه د مکې شریف پوښ معنا په ځان پسې نه کوي موږ دغه قرآن کریم دغسې وایي چې دلته آیاتونه دي دلته احکام دي دا د نقلو کتاب نه دی دا د دغه دپاره نه دی چې فقط یې مچوه سیدې مچول خو جواز لري خو نزول یې د دغه دپاره نه دی چې کار یې فقط په مچول ورخلاص کړي په تاخچه کې یې کښېږدي یا تلس پوښه ورکړي الله وایي دلته احکام دي قوانین دي هر دی د معروف خبره کوي او هر څوک چې پر قرآن کریم ایمان لري دی د دغه قرآن کریم په احکامو باید خبر زده نه چې خامخا به دی زده کوي دا ټوله خو دا برګرده خلک به املاین کېږي نو بره به د ګوردسه د دنیا کار پاتې خبر دا معنا چې د ایمان د لارې به د ایمان پر لري په دغو احکامو کې که یو وخت د یو څخه منکر سي هر یو څه چې منکر سي کافر کېږي نو الله پاک فرمایي کذلک پر دغه رقم لکه دا تېر سوي 15 حکمه چې د ابواب البر څخه راونیسه بیان سو پر دغه رقم یبینو بیانوي الله پاک لکم ستاسې دپاره آیات یې خپل آیاتونه دغه چې بیان سوي بس دغه ته وکړه دغه توجه غواړي که دا په خپله زده کېږي خو د خلکو پر چا باندې ول هر کار چې دی د اوسپنې بدن غواړي ول سبق د پولادو بدن غواړي په نن زمانه کې په پولادو راولاکه کار وکړي چې د الماسو نه ولې خو دا هر هلک چې د بل موټرسایکل ته وګوري د بل موبایل ته وګوري بیا د موبایل اینندارو ته وګوري دا ته په سبق په ده بیا وایي دا ته ورته کښېنوه سبق خو د ده د څه دماغ اوایي شو نو قرآن کریم چې دی زده کوي خو بیخي دغو نظامت پر راځي خو دی دا ګرد امزولان ویني نو مال د پولادو په هغې نن کار نه کېږي د الماسو دا مال غواړي هر کسب چې دی ګوره د اوسپنې بدن غواړي هغه هلک چې خپل استاد نه ورځي پر ټیم باندې دی په پای کې کمالدار ځینې جوړېږي نه جوړېږي د بدن څخه اوسپنه جوړوي په یخو په واورو په ګرمي کې به ځي ورځي باره به داسې کمالداره جوړېږي بیا دی یو وخت د هغه کسب د هغه کمال باره دی استاد شي بیا یو استاد مړی دی هغه کارونه کولی شي سبقته چې اچوي هغه به پخوا خلکو ویل د پولادو بدن غواړي ما نن چې زمانه دغه هلته راورسېدلو نو که یو هلک سبق باید پوهېږي چې بدن یې د الماس دی د سبق استقامت په سړي مخ لګوي اور په سړي باندې لګوي دغه علما چې دا ګرده شیان وایي دغه زحمتونه دي چې شي ګرځي دا یې ګاللي دي تاسې پر خپل ځان قیاس کړي ملا یې مازې وایي کې د اورېدو توان نه لري چې دا اوس څه ګډې وډې خبرې دي سره دا اوس څه حال دی دا په دغه د دین احکام دا یوازې د طلاق مسلې دغه حال دی پکښې دا وسته د سود مسلو تراسه د سلم مسلو تراسه د ګروي مسلو تراسه د زکات مسلو تراسه د مانځه تراسه خداګر دغه سترله تیر وتلی دغه سی به سره جلاکې تفصیلیه به نو رب العزت په دا پاک دا خبره دس کی کذالک تارکم یبین بیان الله اعلی پاک لكم استفاره آیاته آیاتنا ده لعلکم تعقلون لعل شئتکم تسنو تعقلون پوسینو
نو دغونه بیان چې الله درته کوي خو ته به هېڅ په یو خبره باندې پوه سې یو خبره خو زده کړې او که دغسې براوازه چې الله بلا به ګردنې مولا زه چټو یم که سره په ما به څوک کار نه لري ځکه باره به هر څه خرافات ویلې باره به څوک غږ نه ورته کوي دا تعقلون یې په دغه وایي چې لعل شایکم تاسې تعقلون تاسې عقل ولرئ پوهي باره پیدا کړي چې دغه شیان واورئ باره به د ژوند په معاملاتو په زندګۍ په معاشره باندې به پوه سي نو دا خبره مخکې موږ هم کړې اوس یې بیا کوم دغه د طلاق و دغه د رجعت و دغه د عدت احکام چې راسلو سوي دي چې هر ځای آیات خلاصېږي په پای کې یا متقین ذکر کړي د متقین تورې راسي یا سمیع علیم پکښې کې ذکر کړي نو یا د مثال په تور اتقوا الله د الله څه وبېرېږي دا ګرځه د څه دپاره چې ما الله پاک پر دې خلکو د احکام داسې لازم کړي دي ظاهري حکومت اسلامي ورته جوړوي چې جزا ورلره ورکړي هغه باطني پټ پولیس د زړه امور سره کوي چې الله وایي زما څه وبېرېږه که خلک نه و هم دغه احکام عملي کوه چې خپله ته وکړوالی یاست پر دغه احکامو به سره روان یاست که حکومت خبرېږي که نه خبرېږي نو کېدای شي په خبره تاسې زما پوهېدلي یاست د دې وروسته نو چې بیا دی بره بیا الله عز وجل یو بله قصه یو بل بیان باره وروسته راوړي د طلاق و د عیدې هغه نفقې هغه د مثال په طور مهر هغه بحثونه ګرده په دغه ځای کې تقریبا واکې پای ته ورسېدل واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین